بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې موږ ایتایل الکوهول د غلیظو سلفیوریک اسید سره یو ځای کو په لوړه تودوخه درجه کې، نو موږ سره ایتلین چې دا په لاس راځي. مثلا موږ سره CH3 CH2 OH دی، او د دې ریاکشن زه وکړم د غلیظو H2SO4 سره. نو موږ سره 100 تودوخه درجه کې چې موږ سره یې، نو موږ سره CH2 دوه ګونې اړیکه CH2 دا په لاس راځي پلس اوبه، تودوخه درجه به لوړه وي. نو دې ریاکشن نه دا څو مرحلو کې ترسره کېږي، تقریبا 2-3 مرحلو کې. لومړۍ مرحله کې د الکولو مالیکولو پروټینیشن کېږي. اوله مرحله کې پروټینیشن کېږي، یعنې هایدروجن یو ځای کېږي د H2SO4 نه الکول سره. نو موږ چې پروټینیشن وشو، پروټینیشن اف الکوهول مالیکول کېږي CH3 او CH2 OH دی، او ما سره ګوګړو تیزابو کې چې کوم H آین دی، H آین د خپل ځای الکترون جوړه دی ته ورکوي. او موږ سره اګزونیم آین جوړوي، الکایل اګزونیم آین CH3 CH2 OH مثبت آین جوړوي. اوله مرحله دا ده چې دې ته موږ اګزونیم آین یو. په دویمه مرحله کې موږ سره الکایل ګروپ چې دا هایدروجن د لاسه ورکوي. دا د لاسه ورکوي او کاربوکیټاین چې دی دا جوړیږي پلس اوبو مالیکول. او په درېیمه مرحله کې کاربوکیټاین هایدروجن د لاسه ورکوي. نو دا موږ سره کاربوکیټاین دی. کاربوکیټاین چې دی دا یو هایدروجن دنه لرې کېږي، دا هایدروجن مثال په توګه، او ما سره دوه ګونې اړیکې چې دا په نتیجه کې راځي. نو د لومړۍ مرحلې نه دا معلومیږي چې الکین الکول دا تیزابي خاصیت لري، تیزابي خاصیت لري. نو دا تعامل دریمي الکول دا ټول نه په تیزۍ کوي، بیا دویمي الکول ځکه کاربوکیټاین د دې ثابت دی، او بیا موږ سره لومړني الکول